که ته په ژوند کې یو ارمان لرې او ستا د ارمان په منځ کې یو مشکل وي او هغه مشکل که چیرته د پیسو وي نو دا ویډیو وګورئ ولې چې په دې ویډیو کې به تاسو د مالی مشکلاتو لاملونو او حلونو نه ځان خبره. په افغانستان کې 80% خلک د فقر د خط لاندې نه یا د خط برابر سره ژوند کوي او 30% خلک هغسې دي چې په ورځ کې 80 افغانیو باندې ګزاره کوي. نو زیاتره خلک دا عقیده لري چې هغوی بېوزلي دي ولې چې هغوی مسلمانان دي او مالداري یوازې د بدو خلکو سره منسوب کیږي. خو په حقیقت کې حضرت خدیجه رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه د خپلې د زمانې ډېر پیسه‌داره تجاران منل کېدل. تاسو باندې دا لازمه نه ده چې په داسې معاشي حالت کې تاسو هم ضعیف اوسېږئ بلکې په تاسو باندې لازمه دا ده چې په داسې معاشي حالت کې تاسو ځان ته پیسې وګټئ او خپل ځان حالت بهتره کړئ او هغې نه بعد شاوخوا کې چې څومره ضعیفان خلک دي هغوی سره کومک وکړئ. نو راځئ لومړی د فقر لاملونو نه شروع کوو. اول لامل چا سره چې اوسې په خوی به د هغو شي. قصه داسې یادېږي چې یو بزګر د خپل فارم نه یو څو هګۍ د عقاب راوړلې او د چرګانو هګیو سره یې کېښودلې چې هغې نه چرګوړې پیدا یو څو وخت بعد چې چرګوړې پیدا شولې د عقاب بچیان به هر څه هماغه شی کول چې د چرګانو چرګوړې کول. هغوی به خوراک هماغه کوو هغوی به څښاک هماغه کوو هغوی به خپل ګرځېدل هماغسې کوو. نو اخره دا وه چې هغوی ټول عمر خپل د چرګانو په طریقه باندې تیر کړو او هېڅکله هم د عقاب غوندې پرواز یې ونه کړی شو. همدغسې یو حالت د انسانانو په معاشره باندې هم تاثیر لري. انسان چې په کومه معاشره کې اوسېږي هغې اثر به هغې باندې کېږي. زیاتره خلک چې کله په غریبو هېوادونو کې پیدا شي نو هغوی به ګورې د هغوی شاوخوا ته ټول خلک غریبان دي. هر سړی غریبه ده او هغوی چې کله تپوس کوي چې دا ولې نو هر سړی دا وایي چې دا د بل چا له کارونو له لاسه هر سړی بل څوک ملامتوي او هغوی د خپل غربت له لاسه لپاره تورنوي. نو دې نه وګورئ چې څنګه اسانه ده یو سړی چې خپل هم غریب اوسېږي او هغه خپل غریبي بیا خپل اولادو ته وکړي. دویم لامل د ارزښت لرونکي ښوونکي نشتوالی. په یو غریب ټولنه کې د پام وړ ښوونکي لټول ډېر ګران ولې چې هر سړی غریب او د پیسو په اړه باندې د یو هر یو مشکل دی د هغوی د خپلې پوهې پر اساس وي هغه پوهه چې د کوم له لاسه هغوی خپله غریبان وي. نو په داسې حالت کې که تاسو غواړئ چې کامیابه شئ نو د کامیابو خلکو ژوند تیر کړئ د هغوی مطالعه وکړئ په انټرنیټ باندې په کتابونه باندې او هغوی نه زده کړه وکړئ. ستونزه نمبر درېیمه د زورور زور. ګورئ ورونو دنیا یو جنګل دی او په جنګل کې همیشه قوي چې دا ضعیف خوري. نو د ځواک خلک به د دوامداره توګه پورې د خلکو سمبالولو لارې چارې لټوي او هغوی نه فایده اخلي او که چېرته کمزوره سړی هوښیاره او قوي شي نو دا خلک به دوی ته د ښکار په نظر نه ګوري. ګورئ ورونو که د چا پلار غریب وي شاید هغې کې د هغې غلطي نه وي ولې هغې 30-40 کاله په جنګ کې تېر کړي خو ستا غریبي ستا لاس کې ده ولې چې ته د خپل ځان د خپل هېواد خپلواکي ځواک لرې. ستونزه نمبر 4 دوی د ملي او شخصي سوکالۍ ترمنځ فرق نشي کولی خو په حقیقت کې دا دواړه یو بل نه ډېر زیات توپیر لري. زیاتره خلک داسې دي چې د غریبو ملکونو نه پاسېږي ځي امیرو ملکونو ته لکه یورپ امریکا استرالیا داسې ملکونو ته ځي خو هغه چې کله هلته لاړ شي هغوی په دې باندې خبرېږي چې هلته هم ډېر زیات غریبان دي. مثال په توګه امریکا کې 80% خلک داسې دي چې هغه هره میاشت د خپل معاش انتظار کوي. نو دا هیڅ کله هم ستا په هېواد پورې اړه نه لري بلکې په بشپړ توګه باندې ستا پورې اړه لري. نو اوس ورونو که تاسو هر رقم مالي حالاتو کې وجود لرئ بعضې داسې شیان دي که چېرته تاسو وکړئ د کامیابۍ هرې کچې ته ځان رسولی شئ. د کامیابی لومړی راز خپل شخصي ارزښت لوړ کړئ. زه پوهېږم چې تاسو ټول لوستل کولی شئ خو زه تاسو ته وایم چې تاسو ښه لوستل زده کړئ او بعضې مهارتونه خپل ځان کې پیدا کړئ لکه خبرې کول مشکلات حل کول رهبري کول خپل ملګرو انډیوالانو کې اعتماد پیدا کول. نو هر کله چې تاسو کې دا خصوصیات پیدا شو خلک به تاسو پیژني خلک به تاسو خصوصیاتو په باعث پیژني. نو هر کله چې چېرته ضرورت کېږي د رهبري کول یا پرمختګ کولو هغوی به تاسو ورمخته کوي. د کامیابی دوم راز د هر درجې مشکلاتو نه ځان خبر ساتئ. مثال په توګه باندې که یو ماشوم اول صنف کې وي هغې ته به د اول صنف سوالونه ورکول کېږي. هر کله چې هغه اول صنف نه کامیابه شي او دوم صنف ته لاړ شي هغې ته به د دوم صنف سوالونه پیدا کېږي او هغه به د هغې نه سخته وي. همداسې رنګ کې زموږ ژوند هم همداسې ده. یو غریب او مالدار دواړو په ژوند کې مشکلات شته خو د غریب سړي په ژوند کې به مشکلات دا وي چې هغه خپل میاشتنۍ خرچې څنګه وباسي او د مالدار سړي په ژوند کې به مشکل دا وي چې د حکومت قرارداد منظور نه کړو حکومت کې پیسې بندې دي دا او هر څومره چې ستاسو کامیابي زیاتېږي ستاسو مشکلات به هم ورسره زیاتېږي. د کامیابي څلورم راز د شخصي او ملي غربت په منځ کې توپیر پیدا کول.
یوازې دا ګمان مه کوه چې ته په یو غریب هیواد کې ژوند کې او ته به همیشه یو غربت ژوند تېرولی شي. ته یو غریب مملکت کې هم کامیابه کېدلی شي. ته خپل شاوخوا ته وګوره څومره خلکو پیسې پیدا کړي او د خپلې خوښې ژوند تېروي. خو زه دا درته وایم چې هیڅکله هم غربت د یو جغرافیایي علاقې پورې اړه نه لري، بلکې تا ذهن پورې اړه لري چې ته خپل ذهن څنګه استعمال. د کامیابي بل راز وخت او مشوره. د هغو خلکو نه د پیسو مشورې مه اخلئ د چا غونته چې ته نه غواړې خپل ژوند تېر کړي، ولې چې هغه به خپلې زړې مشورې تا ته درکوي کوم چې کار نه کوي او د هغې ژوند د هغسې حالت ته رسول. ته باید د بریالیو خلکو کتابونه مطالعه کړې، آنلاین خپل تحقیق وګورئ او خپله زده کړئ چې څنګه په خپل ژوند کې کامیابي پیدا کولی شي. د هغو خلکو سره هیڅ وخت هم وخت مه تېروه چې څوک همیشه تا ته نه وایي، بلکې هغو خلکو سره وخت تېروه چې څوک همیشه یې تا آیډیاز ته هو وایي او تا ته ستا ځان باندې باور درکړي. ډېر خراب حالتونه په خپل ځان کې پټ فرصتونه لري، مګر انساني طبیعت زیاتره د هغې بدو حالاتو خفګان کې وخت تېروي خو د هغې فرصتونه نه لټوي. تاسو باید زده کړئ چې د خپل هیواد پیاله وګورئ چې څنګه نیمه ډکه ده او نیمه خالي. تاسو باید مثبت اوسئ او باور ولرئ چې یو نه یو کنج کې تاسو لپاره هم فرصتونه شته. تاسو باید باور ولرئ او فعال عملونه وکړئ، هغه عملونه چې کوم عملونه تاسو هغې ځای ته رسوي. ما د یو ډېر مشهور کتاب مطالعه نه یو څو ډېرې مهمې نقطې باسلې دي. د هغې کتاب نوم ده 50 لارې چې بډایان به مختلف ډول باندې فکر کوي او زه غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم. که تاسو هم غواړئ چې د رازونو نه ځان خبر کړئ نو لاندې کمنټ کې ولیکئ چې زه هغه ویډیو تاسو لپاره زر تر زره جوړه کړم.